اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رمزه کوونکو نن غواړم کسري توان لرونکو عددونو خاصیتونه در وپېژنم. تاسو په یاد ولرئ چې دغه کسري توان لرونکي عددونه په خپله جذري عددونه دي. لکه دغه مثال a په توان دی 1 پر n، دغسې لیکلی شو چې a د n جذر لاندې. نو دلته په خاصیتونو کې که چیرې موږ د دې شکل څخه کار واخلو نو مقصد بیا هم ورڅخه همدغه کسري توان لرونکي عددونه دي. نو تاسو په یاد ولرئ چې دغه کسري توان لرونکي عددونه د تبدیلۍ خاصیت په جمع او ضرب کې لري، اتحادي خاصیت هم په جمع او ضرب کې لري، او په جمع باندې د ضرب توضیحي خاصیت هم لرونکي دي. په عموما کې که دغه A B C درې حقیقي عددونه پام کې ونیسو نو دغسې لیکلی شو چې A ګډون لري په حقیقي عددو کې، B ګډون لري په حقیقي عددو کې، او C ګډون لري په حقیقي عددو کې. بله دا چې دغه عددونه باید خلاف د صفر وي، خلاف د صفر وي. ځکه د صفر جذر کومه معنا نشي لرلی، ځکه چې صفر که د هر جذر لاندې وي بیا هم هغه صفر دی. بله دا چې n د جذر د درجې په ډول کاروو، دغه باید د یوه سره مساوي او یا د هغې څخه لوی وي، ځکه د یوه څخه د کوچنۍ درجې لرونکی جذر شتون نه لري. خو که یو شي دغسې لیکلی شو، مثال 15 د لومړۍ درجه جذر لاندې مساوي کېږي په خپله همدغه عدد. نو راځم خاصیتونه درته ښایم. لومړی په جمع کې د تبدیلۍ خاصیت A د n جذر لاندې جمع B د n جذر لاندې مساوي کېږي B د n جذر لاندې جمع A د n جذر لاندې. یعنې ځایونه مو ورته بدل کړو، دا پخپله د دې تبدیلۍ خاصیت دی. لکه مثال کې 2 د مربع جذر لاندې جمع 15 د مربع جذر لاندې مساوي کېږي 15 د مربع جذر لاندې جمع 2 د مربع جذر لاندې. اوس که غواړو د ضرب په عملیه کې تبدیلۍ خاصیت وښیو نو همدغه د جمع علامې به په ضرب بدلې کړو. دا پخپله د کسري توان لرونکو عددونو لپاره په ضرب کې د تبدیلۍ خاصیت شو. په جمع کې اتحادي خاصیت A د n جذر لاندې جمع قوس شیرو B د n جذر لاندې جمع C د n جذر لاندې قوس بند. د اتحادي خاصیت څخه مقصد دا دی چې که د قوس داخل یو عدد د قوس څخه بهر ولیکو او بهر ورته داخل ولیکو د جمع حاصل کې کوم فرق نه راځي. اوس دغسې لیکلی شو چې B د n جذر لاندې جمع A د n جذر لاندې جمع C د n جذر لاندې. مثال ته وګورئ 2 د مربع جذر لاندې جمع قوس شیرو 15 د مربع جذر لاندې جمع 8
د مربع جذر لاندې قوس بند. دغه داسې هم اوس کولی شو ولیکو چې 15 د مربع جذر لاندې جمع قوس شروع 2 د مربع جذر لاندې جمع 8 د مربع جذر لاندې قوس بند. ښه دغه د جمع په عملیه کې د اتحاد خاصیت و. اوس که په ضرب کې ښیو دغه د جمع علامې په ضرب بدلوو. چی بدلوو؟ په ضرب باندې تر څو د ضرب اتحادي خاصیت معنا ورکړي. دلته ضرب دلته هم ضرب دلته هم ضرب دلته دغه ځای کې ضرب دلته ضرب او دلته هم ضرب. نو دا پخپله د حقیقي اعدادو چې کسري توان لرونکي وي د ضرب اتحادي حیثیت شو یا د ضرب په عملیه کې اتحادي حیثیت شو. ها وروستی خاصیت په جمع باندې د ضرب توضیح خاصیت دی. دې لپاره دغسې کولی شو ولیکو چې A د انم جذر لاندې ضرب قوس شیرو B د انم جذر لاندې جمع C د انم جذر لاندې قوس بند. په جمع باندې د ضرب توضیح خاصیت مقصد دا دی چې د قوس داخل عددونه په خپل منځ کې د جمع اړیکه ولري او بهر د دوی سره بیا د ضرب اړیکه ولري. نو دا په بل شکل موږ دغسې اوس کولی شو ولیکو چې دغه بهرنی عدد چې د دوی مشترک عدد دی د ضرب په حالت کې، نو دا د دوی سره د ضرب په حالت کې لیکو، وروسته بیا سره جمع کوو. لکه دغسې چې A د انم جذر لاندې ضرب B د انم جذر لاندې جمع، اوس دا د دې سره ضرب کوو A د انم جذر لاندې ضرب C د انم جذر لاندې. دا چې د جذر درجې سره مساوي دي کولی شو دغسې ولیکو چې A ضرب B د انم جذر لاندې جمع A ضرب C د انم جذر لاندې. ښه عدد دې مثال ته وګورئ. دوه د مربع جذر لاندې ضرب قوس شیرو درې د مربع جذر لاندې جمع 15 د مربع جذر لاندې قوس بند. دغسې اوس لیکلی شو چې 2 د مربع جذر لاندې ضرب 3 د مربع جذر لاندې جمع 2 د مربع جذر لاندې جمع 15 د مربع جذر لاندې. ښه دلته به په بخښنې سره د ضرب علامه راشي. اوس کولی شو د یوه جذر لاندې دغه ولیکو ځکه د جذرونو درجې مساوي دي. مخکې مو یو دغسې قانون ویلی و 2 ضرب 3 د مربع جذر لاندې جمع 2 ضرب 15 د مربع جذر لاندې. که لږ نوره هم ساده شي دغسې لیکلی شو 6 د مربع جذر لاندې جمع 10 د مربع جذر لاندې. ښه ګرانو زده کوونکو درس یې په همدغه ځای بس وي. که د ستاسو سره د دې درس په مورد کومه پوښتنه پیدا شوې کولی شئ زنګ وکړئ، کولی شئ په فیسبوک یوټیوب کې خپله پوښتنه راته پرېږدئ. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم د الله په امان.